چې کله مو دا د پوټانشیل د جاذبوي پوټانشیل مسله مو ذهن ته راغلې ده چې د پوټانشیل څخه زموږ مطلب څه او حرکت څنګه کېدی او پوټنشیل انرژي څه وه. اوس نو د هغه مسله په برېښنایي کې توجه ورته وکړئ. اوس نو د برېښنایي دپاره توپیر په جاذبوي کې څه راځي؟ دا جاذبوي ساحه وه، اوس به موږ ولرو برېښنایي ساحه. جاذبوي ساحه ځمکې رامنځته کړې، برېښنایي ساحه هر چارج رامنځته کولی شي. دلته که تلېګانو انرژي وه، دلته به اوس څه د چارچو مسله به وي، مګم نور مسایل یو رقم دي. دا ورته والی په فزیک کې ډېر ښیي. توجه کړئ، زه به تاسو ته یو برېښنایي ساحه په نظر کې ونیسم. دا یو برېښنایي ساحه سوه. دا د ای په اندازه یوه برېښنایي ساحه ده. یو چارج لرونکی ذره دلته موقعیت لري. زه به دې ما درته ویل چې د تعریفو مسایل ته چې رالو بیا نو دایم کم ستندرد په نظر کې نیسو، مثبت. دا کیو چارج سو. اوس زه ستاسې څخه پوښتنه کوم، دغه چارج ستاسې په نظر کومه انرژي لري د پوټنشیل انرژي په نامه او که یې نه لري؟ دا د پوټنشیل انرژي کم مقدار ورسره موجود دی که نه دی؟ څنګه تاسو په پوه شولې چې دا پوټنشیل انرژي لري؟ موږ یې زه داسې په پوه شولم ته دا ذره د دغه ځای کې چې موقعیت لري، ته دا ذره خوشي که دا د دې برېښنایي ساحې په منځ کې په حرکت پیل کوي. اخیستی که نه؟ نو کله چې دا د برېښنایي ساحې په منځ کې حرکت وکړي، موږ ته حرکي انرژي راکړه، نو په دې کې خو به حتما یو انرژي موجوده وه. انرژي خو رامنځته کېدای نه سي. بلکل د مغه مسایلو ورته والی دی. صحیح ده؟ دا د دې لومړنی موقعیت دی، دې ته زه وایم لومړنی موقعیت. اوس چې دغه ذره تاسې د لومړني موقعیت کې دې څومره انرژي درلودله، دا لومړني موقعیت انرژي ته به یې زه نوم ورکړم. څومره پوټنشیل انرژي یې درلودله؟ د یو په اندازه. په دغه باندې تاسې څنګه مطمئن یاست چې دا د یو په اندازه انرژي لري؟ دلته منفي لوحه ده او دا ذره دلته حرکت کوي، راځي دلته چې راورسېدل، اوس به دا ذره څنګه وي؟ ډېره تیزه. اوس داسې تصور وکړئ، دا چارج دی 2 کولمبه او دا د ده د انرژي مقدار دی 100 جوله. دلته چې راورسېدی دغه 100 جوله ما څنګه معلوم کوي؟ دلته چې دا دې لوحې ته راورسېدی د دې حرکي انرژي ده 100 جوله. تاسې راته ووایاست دې چارج دغه نقطه کې دومره حرکي انرژي د کومه را پیدا کړه؟ حتما د ده سره انرژي موجوده وه. هغه خبره ده که نه؟ د دې سره حتما انرژي وه چې هغه انرژي اوس فعلا بدله سوې په کوم انرژي؟ په حرکي انرژي. نو هغه انرژي چې د ده سره موجوده وه، هغه انرژي ته زه څه نوم ورکوم؟ پوټنشیل انرژي. دغه پوټنشیل انرژي د کومه پیدا کړه؟ دا ساحه سبب د دې سو. لکه دا د ځمکې جاذبوي پوټنشیل د ځمکې جاذبه نه، دا ډبرې چې په ارتفاعګانو کې دي دا خو یو هم نور بیا انرژي نه لري، خو ساحه سبب د دې کېږي. نو دې ځای ته دا چارج راغلی څنګه دی؟ عینا لکه د جاذبوي په اصطلاح موږ ډبرې کار اجرا کړی، په ارتفاعګانو مو انتقال کړي. دا چارج ما د دې ځای څخه په زوره دلته راکش کړی، راوستلی مې دی د یو قوې پر مټ. نو کله چې دا چارج ما د دې نقطې څخه دلته راوستی، دا چارج مې د دې ځای څخه دلته راوستی، ووایاست ما کار اجرا کوي که نه؟ ووایاست موږ کار اوس هغه مسله ته رول پیدا کوي. ووایاست موږ کار څومره دی؟ ای کیو په اندازه مې قوه وارده کړې ده او څومره مې بیا ځای کړی؟ د ډي په اندازه مې بیا ځای کړی. زاویه نو اوس راته ووایاست. ګورئ موږ قوه په کوم طرف وارده کړې ده؟ ساحې خو دې طرف ته کشوئ، موږ په دې طرف قوه وارده کړې او جسم هم د دې نقطې څخه دلته راورسوئ، داسې مو بیا ځای کړی و. اوس وایاست د ډي د دې زاویه څو رالی؟ 0 او ساین یې 1. دا مساوي په څه رالی؟ ای کیو ډي. موږ دومره کار اجرا کړی و. دغه کار چې موږ اجرا کړی و دا کار څه سوی و؟ دا په ده کې انرژي وه. کوم څوک ما ته ویلی سي د دغه کار عددي مقدار څو دی؟ آفرین 100 جوله. یعنې چې اوس دی 100 جوله پوټنشیل لري، دا 100 جوله پوټنشیل د کومه سو؟ حتما موږ په دې باندې 100 جوله کار سرته رسولی. اوس نو دا خو څه د ده انرژي. دغه 100 جوله چې تاسو دلته وینئ چې ما ورته یو لیکلی، دا عبارت د څه څخه سو؟ دا سو پوټنشیل انرژي. اما د چارج مسله چې راله بس یو برېښنایي لفظ ورسره اضافه کو، برېښنایي
پوټنشیل انرژي. اوس تاسو ماته دا وایاست برېښنایي پوټنشیل انرژي آیا د هغومره کار څخه عبارت دی چې پر چارچو په ساحه کې سرته رسېدلی؟ په ساحه کې چې موږ پر چارچ څومره کارونه اجرا کوو همدغه ټول عبارت د څه څخه دي؟ پوټنشیل انرژیانې دي. اوس سوال دا راځي چې دغه دوه کولم به 100 جوله انرژي لري. دا دوه کولم به فعلا اوس څو لري؟ 100 جوله انرژي چې دا په دې ساحه کې خوشي کوي، دا دلته ځان رارسوي او دا به په څه شي بدل سي؟ حرکي تیز په حرکت باندې پیل کوي. اوس سوال دا دی چې د هر کولم به څومره انرژي ولري؟ نو زه څه کار کوم؟ د د پوټنشیل انرژي مقدار را اخلم، د پر چارج باندې ویشم چې څه شي لاسته راځي؟ څه شي لاسته راځي؟ 100 جوله مو راواخیستی پر دوه کولم به مو تقسیم کوي. د دې څه څو جوړ سو؟ 50 جول پر کولم. اوس زه څه ورته وایم؟ هر کولم څومره انرژي لري؟ 50 جوله. دغه د واحد چارج انرژي ته به څه لفظ وکاروئ؟ برېښنایي پوټنشیل. ګوري دا ټولې انرژي ته مو څه ویل؟ برېښنایي پوټنشیل انرژي. واحد یې څه رالی؟ جول. اما د واحد چارج انرژي ته به څه ووایاست؟ پوټنشیل. دا و برېښنایي پوټنشیل. وګورئ برېښنایي انرژي پوټنشیل انرژي مې راواخیستل، پر چارج مو وویشل. د دې څخه یو نوی کمیت جوړ سو. د دې نوم ما کښېښودی برېښنایي پوټنشیل. برېښنایي پوټنشیل. دغه برېښنایي پوټنشیل څه مطلب ورکوي؟ د دغه چارج د یو کولمب انرژي او دغه برېښنایي پوټنشیل چې د یو کولمب انرژي ته ویل کیږي دا به ارتباط ولري په مکان پورې. که دا چارج دلته راسي اوس به د پوټنشیل تغییر وکړي او کم به سي، او که دا چارج نور هم دې طرف ته راولي چې څومره تاسو اوس د دې څخه لیرې کوئ ډي زیاتېږي ډي، نو زموږ کار ډېر اجرا کیږي او څومره چې موږ ډېر کار اجرا کوو هغه هغومره انرژي په پوټنشیل انرژي کې تغییر رامنځته کوي. دا برېښنایي پوټنشیل په غټه وي باندې ښکاره کوو په فزیک کې. برېښنایي پوټنشیل وي، برېښنایي پوټنشیل انرژي پر چارج. واحد یې څه جوړ سو؟ جول پر کولم. دا یو سکالري کمیت دی او واحد یې څه شي دی؟ جول پر کولم. او جول پر کولم بم په غټه وي باندې بیا تاسې ښکاره کوي. دا څه ویل کیږي؟ ولټ. دا څو ولټ؟ نو دا کولی سي ولیکئ 50 جوله پر کولم او یا 50 ولټ غټه وي. 50 ولټ. اوس تاسې ماته وایاست 50 ولټه دا برېښنایي پوټنشیل دی. آیا دا د دې چارج اړوند یو خاصیت دی که د ساحې اړوند؟ آفرین، دا د ساحې اړوند دی. اوس دا راته وایاست چې د 50 ولټه معنا نو بیا څه ده چې د ساحې اړوند دی؟ دا داسې یوه سیمه ده که هر کولم چارج دلته راوستل سي 50 جوله انرژي به واخلي. نو اوس که په یو بطري کې یو ترمینل یو چا یاد کوي د بطري یوه څوکه چې دا 10 ولټه ده، معنا یې څه ده؟ دا داسې یوه سیمه ده چې هر چارج دلته هلته خو نو چارجونه وختي پراته دي، دا داسې یوه سیمه ده چې هر چارج به 10 جوله انرژي ولري. نو دلته چارجونه موجود دي، معنا دا ده چې هر چارج 10 جوله لري. ګورئ که زه تاسو ته وایم دا داسې یوه سیمه ده چې پوټنشیل یې 10 ولټه دی، معنا یې څه ده؟ هر کولم به دلته 10 جوله ولري. نو که ورته رالی څنګه به سي؟ بس همدا قضیه به عملي سي، یعنې 10 جوله به ترلاسه کړي. متوجه کیږئ تاسې؟ اوس نو بله کومه موضوع موږ تاسې په دې ځای کې ویلې وه په جاذبوي پوټنشیل کې چې ارتباط یې باید سره جوړ کړئ. په جاذبوي پوټنشیل کې ما بل کومه موضوع تاسې ته ویلې وه چې حرکت څنګه رامنځته کیږي؟ چې کله په پوټنشیل کې تغییر وي، چې کله په پوټنشیل کې اختلاف وي. اوس دلته هم عینا همدا مسله درته جوړوم، دې ته توجه وکړئ.